سلام د ژوندون تلویزیون درنو لیدونکو د کوچني اختر مو مبارک سه هیله ده چې جوړ او روغ به یاست د اختر لومړۍ ورځ ده موږ راغلي یو غازي پارک ته د شهریانو د حالت څخه به تاسې خبرو چې دې اختر څنګه راپیل کړی دی څه تنظیمات یې نیولي دي او څه کوي دلته راغلي د لوبو دپاره راغلي دي د تفریح دپاره راغلي دي دلته څه کوي چې دوی راغلي د دوی د حاله به تاسې خبرو تاسې ژوندون تلویزیون را سره وګورئ خیراسی دوستانو د څلورو تنو ځوانانو سره ناست یم ماشاءالله ډېر ښایسته ځوانان دي د دوی سره به مرکه وکړو چې په څه خاطر دلته راغلي دي جوړ په خیر سړي مسرور جان ټول خیرات دي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ته ښه یې والله شکر ته څنګه اختر مبارک شه ډېره مننه ایمان سلامت ته ته هم د کوچني اختر مبارکي وایم هم شته تاسو هم سلامت ستاسو نوم ما نوم شیرشاه دی شیرشاه جانه څنګه یې والله شکر دی جوړ خیرات دي سلامت سې ژوندی اوسئ څنګه راغلی دلته والله خو د اختر مناسبت باندې رخصتي ده او د خوشحالي ده نو د پارک ته راغلي یو منظرې دپاره دلته د دوستانو سره راغلی که د وړونو سره یا ملګري را سره راځي دوستان هم را سره راځي اوکې هر وخت راځئ بس په هفته کې مثال د رخصتي په ورځ باندې او د خوشحالي په ورځ باندې راځو ښه څه کاروبار کوې والله خپله خو محصل یم د کندهار پوهنتون ښه کوم پوهنځي ویترنري پوهنځي زراعت ښه ډېر ښه ډېر ښه څوم کال دي سږ کال اول دی خیره شش کال اول دی بریالی اوسې د دوستانو سره راغلی یې څه مو تر اوسه پورې خوړلي دي څښلي دي دا اوسه پورې خو څه تصمیم نه دی نیولی خو اوس 15 دقیقې کې چې راغلو ښه 15 دقیقې کې چې راغلي یاست یاران دې دغسې تږي کښېنولي دي خامخا خو ګړی مو داسې ښه ګوړی تږي کوې ښه یوه ټوکه به راته وکړې والله ټوکه خو څه خو اوس داسې ټوکې جوړې سوي دا نوې ټوکې جوړې سوي چې فیسبوک باندې اوس دا خوندوره ټوکه وکړه چې ستا دپاره د نشر وړ هم وي او ښایسته ټوکه هم وي خوندوره ټوکه خو څه درته وایم داسې ذهن ته خاص نه راځي ښه بیا نو یوه دانه لنډۍ راته ووایه وایي لنډۍ نو هغه دې هم ذهن ته نه راځي یوه زمزمه به وکړې زمزمه د چا په اواز کې ته وکړم بس چې ستا خوښه وي بس د لالونو وطن دا زمزمه مهرباني دا خو بېغمه زړه یې کولی سي دوستان هیڅ مشکل نشته ټول سره وړونه یو همدا شیبه تا له ژوندون تلویزیون څخه ویني دوستان خیر دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن دا وطن افغانستان دی دا په موږ ګران ډېره مننه خیر اوسې مننه کور ودان دوستانو نور ځوانان هم شته هغو ته راځمه په تلیفون اخته دی د ده سره به مرکه کوو چې دی څنګه دی او ولې په تلیفون اخته دی ولې دونه مصروفه دی جوړ په خیر ستړی مسروره جوړې ساتي ښه ده په خیر ډېره مننه سلامت سې ته ښه یې شکر ته الحمدلله ستا صالح په خیر راغلی جوړې خوشحاله اوسې د اختر دې مبارک شه ستا د مبارک شه د کوچني اختر مبارکي درته وایم الله پاک د وکړي چې ټول عبادتونه دي الله پاک مو په دربار کې قبول او مقبول وګرځي ډېره مننه خوشحاله اوسې ستاسو نوم زما نوم محمد عابد دی حبیب جان د کوم ولایت یې موږ خو په اصلي کې د وردګو ولایت خو تقریبا 12 کاله کې چې د لیب کندهار کې اوسېږو نو داسې بوله چې دغه ځای شوي باله دغه ځای شوی خو لهجه دې هم بیا د وردګو ده خامخا نو لهجه خو زه نه وړې بل ستاسو ژبه مې سره زموږ ژبه سخته ده سخت هم د لغتونه یې سره پیچلي دي نو په دا خاطر زموږ ژبه ولاکه داسې وسایي خامخا نه فرق وړي دغه دې ملګري دي که دې وړونه دي په دې کې مې یو د کشر مې ورور دی دا نور مې ملګري دي په کوم نیت دلته راغلی یې دا د اختر د رخصتۍ په مناسبت باندې د تفریح په خاطر راغلی و د ملګرو سره چې ساعت تېر شي د ورځې په جریان کې کوم مصروفیت لري څه کار کوي د ورځې په جریان کې داسې خاص ته دغه نه لرو کاروبار یو په دغه باندې سره اخته یو په
تجارت باندې نه دغه باندې پلان ورځ تېرو. ډېر ښه. دلته امنیت څنګه دی غازي پارک کې د وردګو هلته په وردګ کې څنګه امنیت دلته څنګه دی؟ یاره زما په فکر خو انشاءالله اوس په ټول افغانستان کې دغه دی څه ورته وایي دا امنیت دی. نو انشاءالله موږ د خپل حکومت او د خپل خلکو څخه ډېر خوشحاله یو او خدای پاک دې وکړي چې همداسې به د حالت دوام ولري. ته به په تجارت کې به د ډېرو جالبو خاطرو سره مخ شوې یوه خاطره به راته وایې؟ یاره فکر خو نه کوم داسې خاطرو سره ما خو ځکه داسې دغه مو شریک کړی دی نه وایه. یوه جالبه خاطره به ته کوشش وکړې راته وبې وایې؟ جالبه خاطره به نو جالبه خاطره خو نن راباندې تېره شوه. نو خو دغه دی راته ویې وایه. نو ستاسو په اجازه به وي نو و مهرباني. جالبه خاطره خو دا وه چې نن موږ داسې غټه یو دغه لرو د پروشي لرو. نو څه مواد مې خپل ګراهک ته ورکړل نه پوهېږم چې چیست دغه دا تاثیرات وو. مواد مې ورکړل ټولې پیسې مې بېرته ورسره ورکړې. د شاوخوا خوا بېرته غږ راپسې وکړي چې په دغه اندازه مې کې نور هم پکار دی. ما مخ ورته راواړوئ هغه درته وویل چې پیسې دې م راکړه او مواد دې م راکړه. ما چې هغه ورته راوړل باره غږ راپسې وکړي دغه پیسې در سره واخله د اختر په دغه کې مبارکۍ کې پیسې برته تا ته درکړې ستا پیسې. ډېر خوشحاله اوسم الله پاک دې اجر ورکړي چې هر څوک ډېر صالح انسان و. دا ستا دپاره تر ټولو جالبه خاطره وه د نن ورځ دپاره. روژه دې هم نه وه؟ یا روژه مې نه وه نه پوهېږم د روژې تاثیرات پاتې وو. ډېره مننه. دوستان دې ویني هغو ته څه پیغام لري؟ دوستان ته پیغام دغه دی چې د پلان چې موږ ټول شاهدان په افغانستان کې یو سوله راغلې ده یو ښه دغه لرو دا حکومت لرو. نو د خلکو د زما دغه پیغام دی چې دغه وخت څخه استفاده وکړي خپل درسونه ووایي کوششونه وکړي ځکه حالات خامخا سره راوړي. نو دغه حالت څخه دوی باید اعظمي استفاده وکړي تفریح وکړي درسونه ووایي او خپل هغه کوم دغه چې لري اهداف هغو ته باید ځان ورسوي ځکه داسې موقع به په لاس نه راځي. ډېره مننه. خیر شکر ودان آباد اوسه. خوشحاله اوسه. سلام دوستانو، بیا هم په خیر راسئ. د اختر مو مبارک سه. راغلی یم در یو څو ښایستو ځوانانو پورې د دوی سره به هم مرکه کوو. نور به دوی خپل حال سره شریک کړي. جوړ په خیر. سلامت اوسئ. اختر مبارک شه. تاسو ښه یاست؟ ډېره مننه. ایمان دې سلامت شه. تا ته دې مخه اختر مبارک وي. مننه. کور جوړدان. خوشحاله اوسه. ستاسو نوم؟ اسدالله. اسدالله جانه څنګه راغلی غازي پارک ته؟ والله د اختر اوله وه نو یاران راته وویل چې منا درځئ دلته ساعت تېره وو نو راغلم څه مو عکسونه واخیستله ساعت مو تېر شو. ساعت دې تېر شو. د عکسو مینهوال یې؟ عکسو مینهوال یم. ښه ټایټ وو. ښه و. کله چې زه راتلم تا وویل چې زما څخه عکسونه یې نیسئ که څنګه نو یا خپرونه وه څه احساس کوې چې دلته راغلی د خپلو ښایستو وروڼو سره؟ دا احساس خو دیم پر څنګ چې ما څه نه جلا کېږي همیشه وخت سره راځو یو د بل سره راځو. څنګه دی د کندهار وضع څنګه ده اوس؟ اوس خو فعلا ښه دی چې رارسېږه د خدای ته شکر دی چې رارسېږه بلا بس د غوندې وم. په دوی کې د چا سره تر اوسه پورې جنجال کړی دی؟ داسې مې یو نه پوهېږي جنجال مې سره کړی نه مې پوهېږي. ښه تر اوسه جنجال نه دی کړی یعنې؟ چې کړی وه بیا درته ویله. د مکتب دوره کې د پوهنتون دوره کې کومه دوره کې اوس؟ زه اوس د مکتب په دوره کې یم. ښه کوم مکتب کې؟ محمد وتک لیسه کې. ښه څوم صنف دی؟ 12م. ډېر ښه. خدای دې کامیاب لره. اوس دوستان په څه راوړي دي؟ ټوکه را سره شریکه یې؟ لا کوم شی لا لرم. زمزمه کوې؟ دی به درسه وکړي. مرکه ما وکړه دی به درسه وکړي. زمزمه به راته وکړې؟ دغه دی ښه او دی ښه پوهېږم. ولې ستا لکه چې یېرې سوي؟ زده مې نه چې خو مرکه ما وکړه ور په دی دی بله. ډېر ښه. دوستانو ستا څخه مننه. کور بدن. دا بل ځوان ته به راسو. جوړ په خیر. جوړ روغ په خیر. شپه ورځ په خیر ده. خوشحاله اوسئ. ته ښه یې؟ شکر دی الحمدلله. تا د اختر دې مبارک سه. خیر اوسې. ایمان دې که بلسته مبارک سه. سلامات اوسئ. قربان دې سمه ژوندی اوسئ. نوم دې؟ نوم مې علي احمد. علي احمد جانه څنګه راغلی دلته؟ د لیرې ملګرو سره راغلی یم نو د اختر راوله ده مازدیګر دی نو د ساعتېرۍ لپاره راغلو نو څو عکسونه مو ونیول نو ښه ساعت مې تېر شي. ښه دې ساعت تېر سوی دی؟ بلې وه. دوستان دې در سره دي پر څنګ که چیرې دوی یو خوا ته درسه ولاړ شي څه احساس به وکړې؟ والله نو دقت کوم نو دغه احساس کوم چې دوی راسره وي والله مې ساعت تېر دی. څه کاروبار کوې؟ مستري یم د موټرسایکلانو. د موټرسایکلانو مستري یې.
و د اختر په شپو کې ټکرونه سوي وو موټرسایکلان یې درته راوستل ستا موټرسایکلان ټکر سوي دي دا نو بې احتیاطي د لاسه په ده بې احتیاطي ځوانان باید ونه کړي د حوصلې څخه کار واخلي او هر وخت چې کوم ځای ته ځي نو په تلوار سره مه ځئ حوصله وکړئ ښه تا تر اوسه خپله ټکر کړی دی بلې یا تر اوسه پورې د ټکر نه دی کړی یا داسې ټکر مې نه دی کړی چې د یو بل موټرسایکل سره وموښلم زغار کړی مې دی څه په کوچنیوالي کې دې زوار کړی دی بس داسې یو څو عمر د مخه ښه دی څو عمر د مخه بس نو بایسکل مخته راغلی نو ما ځان ځینې بش کړي ځان مې زغار کړي خو دی مې نه کولی ښه دا ستا دپاره به زه هم جالبه خاطره هم یې بلې وه دردونکې خاطره وه بلې اوس د دوستانو سره څه شریکوي چې همدا اوس یې د ژوندون تلویزیون څخه ویني دوستان سره نو داسې څه نه لرم دا به زموږ ملګری و خاطره سره شریک ده نظیر احمد داسې نه چې زه کرار دوستان ته ورسم او یو به یې چی نه کړي را سره شریک شریک انشاءالله ولې ته زما داسې مې نه دي راوړي یوه بله جالبه خاطره راته ووایه جالبه خاطره به نو دی درته وایي زما والا نورې نه دي نور یعنې ته ستا خبرې خلاص شوې ښه ډېره مننه خوشحاله اوسې ښه راځمه در یو بل ځوانه پورې چې ماشاءالله ماشاءالله د ده پر ځواني چې برکت یې ډېر ښایسته ځواني ده جوړ په خیر مننه ژوندی اوسه ته جوړه ډېره مننه خوشحاله اوسې ستا نوم نظیر احمد نظیر احمد د اختر دې مبارک سه ایمان سلام ستاسو دې د اختر مبارک سه تشکر ژوندی اوسې د ژوندون تلویزیون څخه یې دوستان ویني همدا اوس ته به د دوی سره څه شریک یې ټوکو خو نه لرم موږ ورزشکار یو د ورزش یو څو حرکتونه به درته وکړو د ورزش یو څو حرکتونه راته کوې ښه د ورزش حرکتونه به وګورو نور څه لرې نور څه نه لرم دغه موږ څلور ملګري د کلب ملګري یو څو حرکتونه به درسره شریکو د کلب یوه جالبه خاطره به هم راته ووایه د کلب جالبه خاطره یو وخت د جمعې شپه به په حرکت کې یو څه خوښ شو مغزی مې خوښ شو ښه دغه جالبه حرکت دغه ستا دپاره جالبه او دردونکې وه خوښ شوم ښه د استاد د لاس څخه به دې لت نه وي خوړلی یا د اوس پرې خو مې تر اوسه پورې یا ښه سمه ده د کلب جالبه حرکتونه به وګورو څه دوستانو ته څه پیغام لري دوستان ته پیغام لرم چې معنا په د اختر کې احتیاط وکړي ټکر ونه کړي دغه ډېره مننه خوشحاله اوسې ژوندی اوسې ستاسو هم مننه سلام جوړ په خیر ستړي مې په خیر از خیرات د اختر مبارک ډېره مننه ایمان سلامت څنګه یې بیخي شکر د خیرات ته څنګه ژوندی اوسې ستا نوم زما نوم زال خان زال خانه څنګه یې بیخي خیرات ته څنګه ژوند دې په خیر تېرېږي والله شکر دی په ګلانو ما څخه څغلې دې خواته راسه بله مشکل نه ښه ژوند دې څنګه تېرېږي ژوند ښه دی والا بس اختر څنګه دی اختر ښه دی والا گزاره کوي خوشحاله یې که خوابه دی یا خوشحاله ډېر که لږ یار بس ښه یم گزاره کوم ښه ولې نه خاندې والا چې وخاندم نو ژړا درځي ژړا راځي ښه دلته په څه خاطر راغلی غازي پارک ته دلته راغلی یم چې طبیعت مې راستاسې یو ترفریح وکړم داسې یو د چا سره راغلی یوازې د خپل ملګرو سره راغلی ښه ملګري دې یوازې راغلي دي ستا سره یا زما سره ګډ راغلی دي ښه دوستانو سره څه شریکوې د دوستانو سره نو بس دغه شریکو چې په دا میلو کې ورسره ګرځو یو خوشحالي وکړو یو دغه ورسره خوشحالي دغه تر څنګ یوه ټوکه یا جالبه خاطره زمزمه یو دوه بیته یو شی ورسره شریکوې یا هغه ولاک ورسره شریکوم هېڅ شی دې نه دي یا ولاک مې زده دي زه ډېره مننه خوشحاله اوسم سلام جوړ په خیر وعلیکم السلام جوړ است بخیر سیرت کرده ډیره مننه خوشاله اوسې د اختر دې مبارک شه ستاسو مبارک شه تشه روزه مبارک شه بخیر سو سلامات سه ژوندۍ سه سانو مانم شریف الله جان څنګه یې الحمدلله شکر خدای سره زنده څنګه بخیر شکر دی پازل د خدای دی امنیت څنګه دی د غازی پاک الحمدلله شکر خدای سره زی شام نه دی الحمدلله یواز راغلی بل یو ملګری مې سره زی راغلی څو تنه ملګری راغلی تقریبا یو نرک نه پاره ملګرو خو په لار
باره کې نه زیر کړي یا ان شاء الله زیر کړی نه ټایټ دي ملګري و ټایټ مو جوړ کړی څه احساس کوي چې اختر دی او راغلی دوستان دیم ترڅنګ دي غواړي څه وکړي غواړم نو چې د اختر کوچني اختر اوله ورځ ده نو ځوانان راغلي دي د غازي پارک ته میله وکړي نو خلک خوشحالي کوي نو په دا خاطر خلک راغلي دي همدا اوس چې ژوندون تلویزیون څخه دوستان ویني څه ورسره شریکوي نو دا شیخ نه دی یو بیت یا یو جالبه ټوکه خاطره یاره خوست فعلا د نه سره هیڅ نه دی میموري کارت فول خالی دی و خالد ازه ډیره مننه تشکر ژوندی السلام علیکم سلام جوړ په خیر وعلیکم سلام ستړي مشه څنګه څنګه ښه صحت ښه دی شکر دی الحمدلله ته څنګه کوچني اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک سي ډیره مننه خوشحاله اوسې څنګه یې ستا نوم څه دی زما نوم عبدالرحیم دی عبدالرحیم جان څنګه یې شکر دی الحمدلله ښه بیدار یم ژوندی اوسې وختونه په خیر تېرېږي خیر دی الحمدلله ګرد ښه غازي پارک ته د کومه ځای راغلی د ارغنداب ولسوالۍ څخه راغلي ښه د ارغنداب ولسوالۍ څخه غازي پارک ته راغلی بله و د دونه ښایسته ولسوالۍ څخه بیا هم ښار ته راغلی نو بالا خو نو دا اوس د امارت په خاطر کنه مخکې نو راغلي دا خو نو تیبتونه دي برد ښه اول ځل دی اول ځل دي چې دغه پارک ته راغلي څنګه دا پارک څنګه دی ډیر ښه خوند کوي ډیر ښه امنیت څنګه دی امنیت ډیر ښه فضا ده ډیر ښه خلکو خوند خو به زیر کړي نه نه هیڅ کله نه زغه ځای راغلي در دې ځای مو راکه شهید لري انډیوال نه متلاشید لري نه مو شهید لري بس ښه په خیر رسېدلي ښه څه کاروبار کوي بس خو یو درسونه دي به سبقان وایي بشي ښه د مدرسې سبقان وایي بله و دوستان دي همدا اوس د ژوندون تلویزیون څخه ویني او څه ورسره شریکوي نو بل شي خو نه لرو خو صرف دا لرو چې موږ باید د جالبه خاطره یو ټوکه پیغام خو دی یاد ډیر دوستان را سره شریک یو جالبه خاطره که ټوکه که زمزمه هر څه چې شریکولای شي خو موږ یوازې په ژوند کې دغه جالبه خاطره بولو چې موږ د افغانستان د اسلام په افغانستان کې یو اسلامي نظام وینو یو اسلامي امارت وینو نو دا زموږ لپاره جالبه ټوکه هم ده او جالبه خاطره هم زموږ لپاره ده او بل موږ دا خو دا د موږ لپاره خاطره ده چې موږ یوازې په افغانستان کې اختر وینو په ټول دنیا کې بل ځای اختر نشته یوازې په افغانستان کې اختر دی نو دا زموږ لپاره یو جالبه خاطره ده ډیره مننه تا سلام جوړ په خیر السلام علیکم ستړي مسئ ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم الله تعالی دې وکړي د نیک اختر روژې مبارکې په خیر تېرې کړي او روژې مبارکي مو ورته وایم الله تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ به وي ډېره مننه خوشحاله اوسې په بیا ځلې دې اختر مبارک صاحب ستاسو نوم اسدالله جانه څنګه یې بخي شکر دی الحمدلله الله څخه راضي وختونه څنګه تېرېږي بخي شکر دی بس خیر خیرات دی په څه خاطر غازي پارک ته راغلی یې د هغه څه راغلو هېڅ شی نشته نو یو خواته نه یو کلي نه یو خواته میله شته نشه شته یوازې راغلی یې یوازې راغلی یم ملګري دي چیرې دي ملګري ولې د لې نه لرم زه هسې د پکتیکا ولایت یم نو د لې په کنده مسافر یې مسافر یم څه کاروبار کوې دلته نه تر اوسه روژې له مخه په کار اخته وم اوس مې بېکاره یم په روژه کې ښه اوس بېکاره سوی یې بلې اوس بېکاره یم مخکې دې څه کار کوې مخکې مې په یوه اشپزخانه کې کار کول اشپز ډېر ښه یوه دانه ټوکه راته وکړه ټوکې مې ونې که زه زمزمه به راته وکړې زمزمه مې ولې که داسې نو خپرونې ته راغلی یو څه به راسره شریکوې تر څو دوستان یو لحظه خوشحاله شي ته السلام علیکم ویل او ټولو هیوادوالو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم ډېره مننه خیر سي سلام دوستانو په خیر راسئ یو بل تکړه ځوان دی د سره هم یو لحظه خبرې کوو ستړي مه سئ ستړي مه سئ ورور څنګه ښه جوړه بیداره ډېره مننه خوشحاله اوسئ ته څنګه یې بیخي شکر دی تاسو ښه یاست جوړ روغ یاست مننه د اختر دې مبارک سه مننه ستاسو دې مبارک سه ستاسو نوم زما نوم عبدالحبیب عبدالحبیب جان د اختر لومړۍ ورځ ته په څه دلیل دلته راغلی دلته راغلي د یارانو سره چې یو ساعت مو چیرې د غازي پارک ته راغلي یوازې یاران در سره دي که د کورنۍ غړي یم یا د کورنۍ غړي مې دوه درې راسره دي څنګه دی امنیت څنګه دی د غازي پارک امنیت بیخي نامې دی اوس دا معادله د پخوا په پرتله اوس ډېر ښه دی اوس یعنې در پخوا ډېر ښه سوی دی و بیخي ډېر ښه سوی دی ډېر خوشحاله یې و بیخي ډېر خوشحاله ورور یوه دانه زمزمه راته وکړه زمزمه مې وروره نه دی زده ته په کوشش وکړه یا نه مې دی زده زمزمه نه دی زده
څه را سره شریکه نو یو بیت یا ټپه به درته وایم زه بیت ټپم صحیح ده که سوله وسي که ونه سي د شاه زلمو ډونه تورې خاورې سپین واه ډېره مننه مننه ستاسو هم ډېره مننه پیغام لرئ چې تاسو د ژوندون تلویزیون څخه دوستانو ته مو دا پیغام دی چې د موټرسایکلانو دا موټران نه پیچا دغه کوي د اختر پیمانه نه رسني چې نه ځان ته غم ورسي نه بل سړي ته نه ډېره مننه وروره مننه ستاسو هم ډېره مننه سلام جوړ بخیر علیکم سلام جوړ است بخیر است اختر مبارک است ایمان دې سلامت سه ستاسو اختر دې هم مبارک وي څنګه یې شکر دی الحمدلله تاسو ښه یاست اختر په خیر دی خوشحاله اوسئ ستاسو نوم بریالی زما نوم بریالۍ جانه څنګه یې الله شکر دی بس ښه الحمدلله اختر ښه په خیر تېرېږي همداوسې دوستان د ژوندون تلویزیون څخه ویني څه احساس کوي بس اختر انشاءالله ښه په خیر تېرېږي په جیلن چې پر دې به هم په خیر تېرېږي د خوشحالۍ احساس کوي وا ډېر بس دغه خوشحالۍ ورځ دی په کوم نیت غازي پارک ته راغلی یې بس موږ د دې کار کوو د دې کاریګر په پارک همیش په غازي پارک کې وا بس د دې اخته حساب مو تر تازه په داشنګیا وا بلا شي ځوانان زیار کم خلک وینو نه دي نو داسې د ډیرو ځوانانو سره به مخ شوی چې په غازي پارک کې راغلي دي او برته تللي دي او خفه سوي دا ځوانان دي لیدلي دي وا نو خامخا لې راځي جنجال رامنځته سي یو شی مې سره ورک سي ډېر سره خفه سي نو ولاړ سي بیا بیرته بخښه ځینې وغواړو ستاسو خپله په غازي پارک کې تر اوسه پرې یو شی ورک سوی دی یا ما څه نه دی ورک سوی وړ مه ورځ له موټرسایکل ورک سو د یو بل ستاسو که د بل یو یا د بل میله څه ورک سو څه احساس وکړي چې دا موټرسایکل ورک سو نو خوا هم په بله سو بیا هم مجاهدینو ته خبر ورکړي سره نو انشاءالله پیدا وشي اوس امنیت ټینګ سوی دی دلته اوس ښه دی انشاءالله در پخوا ډېر ښه دی پخوا غلاوې ډېرې وې اوس یو څه کمې سوي دي دوستان تا ویني یوه ټوکه راته ووایه حتما ټوکه نو ټوکه به مې نه زده اوس دې نه دی زده او نو جالبه خاطره یاره داسې خاطره نشته نو یوه نه ښایسته زمزمه خو دې نه ولا چې زده ده نه بس شی مې نه دي زده والله ښه دومره کمزوره سوې یعنې روژه دې نه ده بیا هم زمزمه دې یېره ده خامخا ور سام لاندې وي بس د خوشحالۍ احساس کوي دغه هر څه د دوستانو دپاره څه پیغام لري هغه وروڼو ته چې تا دا اوس ویني د ژوندون تلویزیون څخه نو الله هغه پیغام دی اختر انشاءالله په خیر پرې تېرېږي جوړ روی خوښ خوشحالي ډېره مننه وروره جوړ اوسې خیر اوسې کور ودان په خیر راغلاست دوستانو درې وزبانو پورې راغلی یم د ده سره مرکه کوو چې نوم یې څه دی دلته څه لپاره راغلی دی سلام جوړ په خیر وعلیکم السلام ګران محترم ورور ښه یاست شکر الحمدلله د اختر دې مبارک سه ایمان دې قبول سه خدای دې ایمان مبارکي درکړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ستاسو نوم بشیر احمد بشیر احمد جان دلته په څه خاطر راغلی غازي پارک دلته غازي پارک ته په دې خاطر راغلی چې د یارانو دوستان سره د اختر لومړۍ ورځ وپال ښه دلته راغلی یاست څو تنه یاران راغلي یاست یاره داسې 10-12 تنه یاران راغلي ښه د غرمې هغه ډوډۍ چې وه کم تنظیمات چې وه هغه هم راوړي وه هغه هم دلې راوړي وه دلې هم بنډار وږي بله اوس په شریکي هم د ډولان سره وخوړل ښه څنګه دی اختر څنګه دی د نورو کلونو په پرتله دا کال اختر څنګه دی دا کال اختر ډېر ماشاءالله دی دغه دی بې خطرې اختر دی ښه هېڅ خبره نشته د اسلامي امارت سره ډېر بې خطرې دی ښه خوشحاله یاست خوشحاله یو انشاءالله خوشحاله ښه یوه دانه جالبه خاطره راته وایه یا ټوکه راته وایه نو دا کومه ټوکه به زه درته ووایم څه چې ذهن ته دې راځي هغه ټوکه راته وایه ودرېږه زه بیا ذهن ته راولمه نو ودرېږه څه کېږي سره ښه خیر زمزمه راته وکړه زمزمه که یو شعر یو داسې بیت یو زه بیت شعر راته وایه وای سترګې مې سرې شوې ستا تصویر ته ژاړم سترګې مې سرې شوې ستا تصویر ته ژاړم جانانه ته ملامت نه یې خپل تقدیر ته ژاړم واه ډېره مننه خوشحاله اوسې خیر اوسې مننه دوستانو ته څه پیغام لري دوستانو ته دغه پیغام لرم چې ټوله یاران د اختر خپلواکي وپالي خپل د مینوالو سره د یارانو سره په خوشحالۍ سره ډېره مننه خوشحاله اوسې خیر اوسې مننه الله په امان سلام دوستانو بیا هم په خیر راسئ د خپرونې وروستۍ شیبې دي
یو څو ځوانان مې تر څنګ ناست دي د دوی سره به هم د زړه خواله وکړو چې څنګه دي غازي پارک ته راغلي دي خوشحاله دي نه دي ستړي مه سئ السلام علیکم ستړي مه سئ ښه یاست بخیر وعلیکم السلام د اختر دې مبارک سه ستاسو جمع مبارک سه ورونه ډېره مننه خوشحاله اوسه ستاسو نوم نقیب الله نقیب الله جانه څنګه یې بیخي شکر دی الحمدلله ژوندی اوسه خپل ژوند څخه راضي یې بیخي شکر دی اختر څنګه دی اختر بیخي ښایسته اختر دی والله ګزارې دی څه خاطر ښایسته دی نو ښه ځوانان سته په دغه خاطر ښایسته ځوانان سته ښایسته پارک سته نه په دغه خاطر باید ځان خپله خوشحاله وساتو خوشحاله وساتو د غازي پارک امنیت څنګه دی ښه دی نو اوس امنیت یې ښه دی اوس عمومي د ښار امنیت څنګه دی ښه دی اوس هم داسې پټاو نشته یو داسې جنګ نشته نو ډېر ښه دی راضي یاست د خلکو څخه ډېر زیات دلته دوستانو سره چې راغلی د کوم ولایت چې دا یو نیم دوستان یو نیم دوستان داسې چې د فراه ولایت چې زه خپل هم د فراه ولایت یم اصلي او د لیم گزاره سوی د لیم ژوند سوی نو په دغه خاطر د لیم ژوند کړی څه کاروبار کوي زه خپل د دکان لرم د پیپو دکان دی ډېر ښه د پیپو دکان لري په پیپکاري کې تکړه ډېر تکړه ډېر استاد یم زه خپل ښه ډېر ښه دوستان د ژوندون تلویزیون څخه ویني څه ورسره شریکوي نو داسې جالبه خاطره ټوکه زمزمه څه لرې یاره داسې زړه خواله دې ورسره شریک کړه د زړه خواله به داسې درته وایم یو داسې دغه به درته وکړم چې مثال اختر یې وروره جانه نو داسې ځوانان چې سره کښېبو نو جنګ و جنجال داسې نور په یو اتفاق اتحاد اوسئ اتحاد سره واوسئ وکړئ داسې دغه مه کوئ نه دی داسې نور جنګ و جنجال مه کوئ ډېره مننه خیر اوسه ورونه مننه تر څنګ مې ناست یو بل ښه ځوان دی د هغه سره هم غږېږم جوړ په خیر ژوندی اوسې ورور ته ښه بخیر یم ژوندی اوسې سلامت سې د اختر دې مبارک سه ستا دې مبارک سه وروره ډېره مننه خوشحاله اوسې ستا نوم څه دی بسم الله بسم الله جانه څنګه یې والله شکر دی وروره ته ښه ماشاءالله ماشاءالله څنګه ښه راته ناست یې پر ګونډو هو نو خامخا څه کوې اختر څنګه دی والله شکر دی ښه دی نو د یارانو سره راغلی و د یارانو سره یاران خو به جنه ځي یا ښه دی یو ټوکه موکه در باندې کوي پوه شوې یا ټوکه نو خامخا نو هندوالان دي خامخا ښه په دې یارانو کې ټوله در باندې ګران دي و ټوله را باندې ګران دي ګرد موډونه د یاره سبا ښه د دې ځای هغه امنیت څنګه دی خلکو څخه راضي یاست و شکر دی بیخي ښه دی نو والله ښه دی امنیت ستا وروره پټاونه نشته بل نشته جنګونه نشته والله بېغمه خپل منظره و دغه کوای سو نه منې د بېغمه راتلی سې په کندهار کې دې نور کوم ځایونه لیدلي د غازي پارک څخه ما سې وه چلزینیا پارک ته تللی یا نومینې ته بابا صاحب ته دا ځایو ته خامخا نو ګرد ښار مو غوښتلی ټوله ښار دې غوښتلی و نو ګرده ښار کې مو ګرځېدلي ډېر ښه د بابا صاحب زیارت یې لیدلی و د بابا صاحب زیارت چیرې دی نو بابا صاحب زیارت خو نو د دا کوتله چې واوړې هخواته دی نو د کوتله چې واورې ښه د دوستانو سره څه شریکوي چې دا اوس د ژوندون تلویزیون څخه پر سکرین باندې وي والله زه خو دا ورته وایم چې بالا خپل ژوند په ښه او خوشحالي او شادۍ سره تېر کړي نو مثال وشکر دی یادې سوله و ارامي سته وروره جنګ نشته بل نشته نو باید په یو اتفاق دغه سره اوس او ډېرې زڼې خوري او نو خامخا و دا خبر یوه ټوکه نور سره شریکوي یاره څه درته وایم ټوکه مې نه یې زده ټوکه دې نه دي زده که ټوکه دواړې مې نه دی زده زه ډېره مننه خوشحاله اوسې بس مننه خیر اوسې ژوندی اوسې وروره دوستانو در یو بل ماشاءالله ډېر ښه ځوان دی ښایسته صدرۍ یې اغوستې ده د ده سره به هم مرکه کوو دی نه اماده کېدی خو زه یې اماده کومه جوړ په خیر مننه وروره ښه یاست وروره ملګري مرشد یې ژوند زندګي په خیر دی وروره خوشحاله اوسې ته ښه الحمدلله تاسو څنګه د اختر مبارک سه ډېره مننه ستا دې هم کوچنی اختر مبارک وي ډېره مننه خیر اوسې وروره ستاسو نوم زما نوم عبدالکبیر عبدالکبیر جان دلته په کوم نیت راغلی یې والله دلته خو د اختر اوله ورځ د ملګرو سره راغلي وو چې د ملګري مثال روژه وه د ملګرو سره نه یې کښېنستلې په دې خاطر د ملګرو سره کښېنو بعد د ډېره وخت یې د ملګرو سره ولیدل بلې وروره ملګري راغلي نو موږ تاسې ګرده سره ورونه یو خو دا څلور پنځه ملګري راغلي وروره د
چې سره وینو ساعت مو تیر سي نه ملګري در باندې ګران دي که ځان بالا خو نو ملګري ډېر باندې ګران دي نه خو ځان ملګري در باندې بلې وروره ښه ډېر ښه دا یو ملګری ډېر زڼې خوري دا یو ملګری مولا دا یو ملګری بیخي ډېر زڼې خوري تاسو کې ډېر خوراک څوک کوي په موږ کې خوراک خو ماشاءالله ګرد ملګري خوراک خو نو چې ډېر میلت در سره زیات چې ډېر وږي سي چې ډېر وږي سي نو خو ګرد دغه رقم خو په خاصه توګه نه قبله جان چې دی دا یو څه مثال په معده په حاله د ډوډۍ یو څه ډېر خوري باندې و د قبله جان ته څه پیغام لري د قبله جان ته دا پیغام لرم وروره چې ډوډۍ لږ خوري او چې معده ته تاوان ونه رسېږي نه د دوستانو سره څه شریکوي دوستان سره وروره که داسې خاص دغه خو نه لرو خو بیا هم وروره دوستان ته دغه پیغام لرو چې وروره ښه ځای ته ولاړ سي کندهار ښار وروره جانه غټ ښار دی ښه د میلو ځایونه لري وروره چې ولاړ سي د خپلو ملګرو سره په خاصه توګه لکه دا موږ چې راغلي یو نه ښه وروره جان د اختر شپې دي وروره ولاړ دي میلو ته ولاړ سي ښه ساعت به تېر سي او ښه ژوند به کوي بلې وصاحب ډېره مننه خوشحاله اختر ولرئ خیر اوسې وروره تاسو هم ښه اختر غواړو وروره سلامونه ګرد ملګرو ته ووایو ډېره مننه وروره چې موږ سره رالاست مرکه مو وکړه وروره تشکر خیر اوسې وروره تشکر مننه دوستانو دا و د اختر لومړۍ ورځ چې خپرونه مو تاسو ته وړاندې کړله د ډېرو دوستانو پورې ولاړو چې د هغو د حالت څخه مو تاسو خبر کړلاست چې بېلابېلې خاطرې وې بېلابېل حرکتونه وه چې دوستانو شریک کړله نو هیله ده چې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي په تلو کې یو ځل بیا د کوچني اختر مبارکي درته وایم هیله ده چې اختر به پر تاسې په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي خوشحاله شېبې ولري ښه وخت ولرئ